د افغانستان مهاجرینو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی خوست کې د نور القرآن مدرسې د دستربندۍ مراسمو کې ویل چې افغانستان وحدت او یووالي ته ضرورت لري او د ولس سره په ګډه به دغه برخې ته کار کوي. کوشش وکړ راځي انقلابونه دي موږ په مخ کې ډېر زیات انقلابونه تر شو نن وحدت ته ضرورت ده. عامه پوهاوی د علماو باید په ګوټ ګوټ کې په ولایتو کې په ولسوالۍ کې او په قوم کې وکړي. خلیل الرحمن حقانی ویل افغانستان کې د هیڅ هیواد امپراتوري دوام نشي کولی او دغه هیواد به تل خپلواک وي. دلته د اسلام او د جهاد ډېرې وینې تویې شوي دي او دغه د اسلام په نامه د وطن آزاد شوی دی. دلته بل کوم زبردواک یا بل حکومت په افغانستان کې هیڅ کله نه چلېدای شي نه راتلای شي آرام شي انشاءالله هم په هغه لار به دی همداسې به د دوی په حصار کې په کپارۍ کې به انشاءالله اوبه ورکولی کېږي. له دې وړاندې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خوست ته سفر درلود چې د خپل سفر پر مهال د جامعه منبع الجهاد دیني مدرسې، شیخ زاید پوهنتون او قومي مخورو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې درلودې.